هر کال د هوا په سړېدو سره خلک په ځانګړې توګه ماشومان او لویان پر تنفسي او انتاني ناروغیو د نورو موسمونو پرتله ډېر اخته کیږي. د کندوز ولایت حوزوي روغتون مسؤل وایي د هوا په سړېدو سره د خلکو د تنفسي ناروغیو کچه لوړه شوې او هره ورځ شاوخوا 1500 کسان د روغتون ته مراجعه کوي چې ډېری ماشومان او لویان دي. روزانه فعلا تا 150 الی 200 نفر ما بستر میکنیم و در امکانات و در جای کم ما دکترای ما شب و روز کار میکنه به این مشکلات مردم رسیدگی شوه. تنفسي امراض دي چون یو وایرسي امراض دي او وایرسي امراض په دغه موسم کې په خصوصا په د میزان میاشت نیولې تر حمل میاشت پورې چون دا سیزني امراض دي په دغه وخت کې امراض واقعیت ډیر زیات دي او زیات مراجعین تقریبا روزانه د 10 نه تر 10 مریض پورې روزانه موږ د تنفسي امراضونو مراجعه کوي ماشومان خصوصا هغه ماشومان چې عمر د یو کال نه تر 15 کالو پورې. لدې سره په حوزوي روغتون کې بستر ناروغان له روغتیايي خدمتونو خوښ دي وایي چې روغتیا پالان یې پر وخت ناروغانو ته رسیدنه کوي. از طرف دکتر صاحبا تحدی که امکانات شفاخانه است ایده بدیده میبینم عملالیشه که از حکومت که از دستشان آمده و میشه حکومت کده. الحمدلله همه پرسنل شفاخانه از ما پرسان کردن و مراقبت کردن و صحی ما را دیدن و دیگه خدمت هایشان با همه کردن. دیگه وضع صحی شفاخانه هم خوب بوده، صفا بوده، ستره بوده. دا په داسې حال کې ده چې د دولتي روغتون ترڅنګ اوسمهال د دغه ولایت په کچه لسګونه خصوصي روغتونونه فعالیت لري چې په بېلابېلو برخو کې ناروغانو ته روغتیايي چوپړتیاوې وړاندې کوي.